افغانستان ته سخته ماته د شهیدي تاریخي سلیزې هم د هند مخه ونه نیوله. د روډ اتلانه مبارزه خو نیوزیلند د تاریخي بریا دروازې ته ورسید. ستر بدلون د هند غوره لیګ سیالۍ ښایي له راتلونکي کاله تر ټاکلي وخت مخکې پیل شي. او لویه شرمندګي پاکستان له نړیوال جامه بهر شو. هند د افغانستان پر وړاندې درېیمه ورځنۍ لوبه هم وګټله او د 3-0 په توپیر سره یې ټوله لوبلړۍ په خپل نوم کړه. د هند چټک توپ اچوونکي پراسد کرشنا په زړه پورې توپ اچونه وکړه او 15 لوبغاړي وسوځول چې د سیالۍ د بریا بنسټ یې کېښود. د افغانستان لوبډل مشر حشمت شهیدي بیا د خپلې لوبډلې لپاره تاریخي سلیزه وکړه او 102 منډې جوړې کړې، خو د نورو لوبغاړو پر لپسې سوځېدو د هغه هڅې بې ګټې کړې او افغانستان ټوله لوبډله په 213 منډو وسوځېده. په ځواب کې د هند پیل کوونکو روهیت شرما او یکشنبه جیسوال د 120 منډو ستره ملګرتیا وکړه چې جیسوال نسوځېدل 113 منډې جوړې کړې او خپله لوبډله په یوازې یوې ویکټ بریا ته ورسوله. هند دغه لوبه د 9 ویکټو په توپیر او 128 توپونو له پاتې کېدو سره وګټله. د انګلستان نامتو توپوهونکي جیبروډ په زړه پورې لوبه وکړه او د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د 14,000 منډو ستر پړاو ته ورسید، خو بیا هم د خپلې لوبډلې د ژغورلو لپاره یوازې پاتې شو. انګلستان د 463 منډو ستر هدف په تعقیب له سختو ستونزو سره مخ شو او د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره یې یوازې 102 منډې جوړې کړې. روډ تر اوسه نسوځېدلی دی او 15 منډې لري، خو لوبډله لا هم د بریا لپاره 281 منډو ته اړتیا لري. د نیوزیلند چټکو توپ اچوونکو کال جیمسن او میټ هنري پر انګلیسي لوبغاړو سخت فشار راوسته او مهمې ویکټې واخیستې. اوس نیوزیلند یوازې 15 ویکټو ته اړتیا لري څو په انګلستان کې خپله تاریخي بریا بشپړه کړي او د لوبلړۍ برخلیک یې وروستۍ سیالۍ ته وغځوي. د هند کرکټ بورډ د راتلونکو غوره لیګ IPL سیالیو لپاره د مهم بدلون نښې ورکړي. د بورډ چارواکو ویلي چې د سختې ګرمۍ او د بارانونو د احتمالي اغېزو له امله غواړي سیالۍ د پخوا په پرتله ژر پیل او ژر پای ته ورسوي. د وړاندیز له مخې به د 2020 کال غوره لیګ د مارچ په 10 پیل او د مې تر 15 به دوام وکړي. چارواکي وایي د لوبغاړو او مینوالو له لوري د تودوخې په اړه ډېر شکایتونه شوي دي او هڅه کوي چې د سیالیو لپاره غوره چاپیریال برابر کړي. بل پلو بورډ روښانه کړې ده چې د سیالیو د لوبو شمېر به اوس هم 4 پاتې وي او د 4 نوي لوبو پلان تر اوسه نه دی عملي شوی. د بورډ په وینا د نورو هیوادونو د نړیوالو پروګرامونو له امله د سیالیو پراخول دا مهال ممکن نه دي. د ښځو شل ورځ نړیوال جام کې پاکستان ته یو بل دروند ګزار ورسېده او له بنګلادیش څخه یې تر ماتې وروسته د اتلولۍ خوبونه په بشپړ ډول پای ته ورسېده. پاکستان چې د بریا لپاره یوازې 140 منډو ته اړتیا لرله، لوبه یې په ښه ډول پیل کړه او تر 49 منډو پورې هیڅ لوبغاړی نه وبایللی، خو وروسته هر څه بدل شول. د بنګلادیش پیاوړې توپ اچونې د پاکستان د توپوونکو ملا ماته کړه او 8 لوبغاړي یوازې د 15 منډو په بدل کې وسوځېدې. پاکستاني لوبډله په 100 منډو وسوځېده او بنګلادیش د 23 منډو توپیر سره ستره بریا خپله کړه او دا په روان نړیوال جام کې د پاکستان درېیمه پر لپسې ماتې وه چې ورسره د سیالیو له ډګره هم بهر شوه. بل لور ته بنګلادیش د دې بریا په مټ د جدول 3 مقام ته وخته او د نیمه پایلوبې هیلې ژوند